بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. راځو موږ د ټاسکبار مینیو دویم پارت وایو. رایټ کلیک کوم، پراپرټیز ته راځم. کله چې د پراپرټیز ته راشم نو موږ ته ټاسکبار انسټارټ مینیو پراپرټیز دا راته اوپن شي. دې کې موږ دویم پارت ټاسکبار بټنز پورې ویلی وو. دریم پارت به موږ نوټیفیکیشن ایریا نه شروع کوو. Customize which icons and notifications appear in the notification area. دې معنا دا ده چې کوم نوټیفیکیشن ایریا کې آیکنز پراته دي دغه آیکن کې تغییرات کول غواړي نو راشي کسټمایز باندې کلیک وکړه. یاد ساتئ ملګرو، کله چې درې بټنې یا درې نومونه تاسو ته راشي په هغې کې تاسو خپلې خوښې تغییرات کولی شي. یو د هغې نه کسټمایز دی. کسټمایز، موډیفای، آپشن، دا درې نومونه چې کله تاسو ته راشي دې کې د خپلې خوښې تغییرات کولی شي. راځم کسټمایز باندې کلیک کوم. چې کله مې دې باندې کلیک کوم موږ ته داسې یو وینډو کولاویږي چې دې کې ما ته دغه آیکن ون بای ون راته راکړي دي. صحیح ده ملګرو، چې بعض د شو آیکن ان نوټیفیکیشن دی، بعض ته اونلی شو نوټیفیکیشن دی، او بعضو ته به ټول همدا دي. ښه دې کې درې خبرې دي ملګرو: شو آیکن ان نوټیفیکیشنز، hide icon and notifications, only show notifications. دا درې خبرې دي، دا هر یو کې موجودې دي. ګوره دا په دې کې هم دي، دا په دې کې هم دي، دا په هر یو کې دي. صحیح ده ملګرو. زه به تاته په دې پاور کې ښایم، بیټرۍ کې تاسو به دې کې ورباندې ځان پوه کړئ. نورو کې هم همدا یوزیج دی او همدا استعمال دی. نمبر 1 show icon and notification. show icon and notification معنا دا ده چې آیکن هم راته شو کا او خبرتیا نوټیفیکیشن یعنی خبرتیا هم راته راکوه. څه معنا شوله؟ یعنی دا آیکن ماته شو کیږي او بالکل دا راته شو کیږي. زه ورته وایم چې دا آیکن هم راته شو کیږي، خو کله چې بیټرۍ چارج 10 شو یا 9 شو یا 11 شو نو ته ماته خبر راکوه چې وارننګ راته راکوه، وارننګ چې ستا بیټرۍ کې چارج ختم دی. صحیح ده ملګرو. دویم نمبر آپشن سیکنډ hide icon and notification. دا د اولینی خلاف دی، یعنی ما خبرتیا راته راکوه که چارج پکې ختمیږي او ما راته آیکن شو کوه که دې کې مې کلیک کېښود. ګورئ تاسو ګورئ بیټرۍ ختمه شوه، دلته پټه راله، هلته راله. صحیح شو. دې ځای کې چې کوم دي دې کې نه خبرتیا درکوي او نه تاته آیکن په دې ټاسکبار باندې شو کېږي. دریم نمبر آپشن اونلی شو نوټیفیکیشن. اونلی شو نوټیفیکیشن معنا دا ده چې صرف ماته خبرتیا راکوه. دې کې ما چې کوله دې کې به هم هاید وي، هاید دی. صحیح ده بالکل. کله چې ستا بیټرۍ چارج ختمیږي تا ته به یو 15 سکنډو دپاره میسیج درکول کېږي او میسیج چې راځي نو ستا بیټرۍ به دې ځای نه ټرانسفر کېږي ټاسکبار ته. ټاسکبار کې به تاته هغه ته شو کېږي 15 سکنډو دپاره. خو کله چې میسیج لاړ شي بیا به راځي، بیا ته بلته راشي، دې ځای کې به نصب شي. اونلی شو نوټیفیکیشن معنا همدا ده. دا کار په دې اکشن سنټر کې هم دی، دا کار په والیوم کې هم دی، دا په نیټورک کې هم دی. له دې څخه وروسته کو فار ایگزامپل زه دا داسې کومه، دا اونلی کم، دا هر یو اونلی کم، اونلی کم، نو بعضې شو شو او بعضې شو نه شو. صحیح شوه. زم دا هر څه راته خپل حالت ته راوله. تاسو به راشئ ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویر دې باندې به کلیک کوئ، تاسو ته به هر څه خپل حالت ته راشي. یا زم فار ایگزامپل دلته بعضې دلته پټ دي او بعضې دلته ښکاري، دا ټول راته شو کا. تاسو به راشئ always show all icons and notifications on the taskbar. دې باندې چې کله کلیک کو همیشه به تاسو ته دلته ښکاري، هم میسیج به هم درته درکوي او آیکن به هم درته شو کېږي، وارننګ به هم درته درکوي. always نه مې کلیک کېسته که خپل حالت ته راغله، دې باندې مې کلیک دا بیرته خپل حالت ته راولي. بل اپشن ما سره څه شی دی؟ turn system icons on or off. دې باندې چې کله زه کلیک وکړم ما ته دا آپشنز مخې ته راځي. کلاک دی، والیوم دی، نیټورک دی، پاور دی، اکشن سنټر دی. لیپټاپونو کې دا پاور وي، دا کار کوي، خو ډیسکټاپ کې دا کار نه کوي. صحیح شوه. زه رالم فار ایگزامپل زه ماته کلاک مه شو کوم، فار ایگزامپل والیوم راته مه شو کوم، یو شی هم ماته مه شو کوم. صحیح شو. دا ټول به آف کړي، ټول د چې اف کې یو شی هم تاته نه شو کړي. زم دا هر څه راته خپل حالت ته راوله. ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویر خپل حالت ته راله. کسټمایز ته راوړه، دلته راوړه دې کې هم ډیفالټ والا. صحیح شوه. دا اوکې پرېس کړه، تاته هر څه خپل حالت ته راغله. صحیح ده ملګرو. ښه، له دې څخه وروسته ما سره څه شی دی؟ Preview desktop with Aero Peek. Temporarily view the desktop when you move your mouse to the show desktop button at end of the taskbar. For example سره له ما دلته ودرېدم، زه ما ته ټاسکبار شو کړه. چې کله دې باندې دلته ودرېږم
ما ته هغه ټاسکبار اتوماتیکلی څه کېږي شو کېږي. دا مو په اوله ورځ باندې ویلی وو سکرین ایلیمنټس کې. صحیح شوه. کله چې موږ پریکټیکلي کار ته رالو اوله ورځ کې موږ دا ویلی وو یوز ایرو پیک. خو دا اپشن بعضې وخت کار نه کوي. هغې وجه دا وي رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته راځم. دې کې فار ایگزامپل تاسو به راشي بیسیک ان های کنټرسټ تیم، دا به تاسو سلیکټ. کله مو چې دا سلیکټ کړئ تاسو اوس رایټ کلیک وکړئ ټاسکبار باندې پراپرټیز ته راشي، ګورئ تاسو ته ښکاري چې ستاسو هغه آپشن کار نه کوي. بعضې ټیچران وایي چې زما وی جی خرابه ده یا زما ګرافیک خراب دي یا زما وینډوز خرابه شوې ده، دا ځکه کار نه کوي. نو هغوی اصل کې پوهېږي نه. صحیح ده. تاسو به راځئ دې ته پرسنلایز ته، دې کې به تاسو ایرو تیم راولئ. ایرو تیم چې کله مو چې ایرو تیم راوسته، اوس چې کله تاسو راشئ پراپرټیز ته تاسو ته به دغه آپشن کار وکړي. صحیح ده ملګرو. ګورئ فار ایگزامپل دې نه ما کلیک ایسته کړو. اوس که زه راشم هلته ودرېږم نو ما ته به ډیسکټاپ نه شو کېږي تر دې چې تاسو ورباندې کلیک ونه کړئ. کلیک ان کلیک. صحیح شوه. بیا پراپرټي ته رالم. how do I customize the taskbar. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته دا هیلپ درکوي چې ټاسکبار څنګه پیدا کولی شو. ټاسکبار باره کې موږ ته معلومات راکړه، دې باره کې موږ ته معلومات راکړه. دا پوره 1 by 1 انفارمیشن تاسو ته په دې کې شته دی. سټارټ مینیو به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې وایو. صحیح شو. سټارټ مینیو دلته هم موږ سره موجوده ده. امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښه شوي د لایک بټن پریس کړئ. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.